شنګلا مونږ د افسر افغان د مخه پیژنو شنګلا مونږ د افسر افغان د مخه پیژنو او مونږ به صرف یختنګي ته وبورل راتلو بای ګډ شعر دی ځان له جوړ کو ډېر ځان له جوړ کو کنه شاعر خو زما کنه خوش سړک خاموش شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یوه السلام علیکم امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی ولاګ کې هر کله وای ما نو راځي چې نن ولاګ شروع کو نن ولاګ می ډیر لیټ سٹارټ کو څنګه 4-5 دم کنن 4 دلان تاسو ته پتا ډاینامو بو استلا او سیده لاړو بلاکو نولا او اوس رااله مکورته نو اوس داسې کار کوم کنه چې زم سټوډیو ته راځه سټوډیو کې میلاویږو خانو زه سټوډیو ته راورسېدم او څنګه سټوډیو ته رالم کنه نو نعیم دی رمیز دی ځان تیار کړی دی وی چرته ځو نه چرته ځو داسې کار دی کنه چې نن زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده یو کال چې موږ محنت وکړو په ولاګ باندې د هغې ایوارډ راغلی دی زه به هغه به رالو هغه به انجوی کوو مطلب جشن به منوو بل دا خبره چې چکر مکر لوبه کې موځو یو کال محنت چې موږ کړی و که نه هغې نتیجه راووته اوس ځو بازار ته سلو پرې بټن رالو راځئ خانو له خیره سره پلی بټن راته میلاو شو دا وینئ تاسو او دا به انبکس کوو او ځو چېرته خوشي ځای ته ځو هلته به انبکس کوو تاسو ته به ښایو دا کېده بچه محنت سره میلاو شوه زما د غرونو او پناه یاره چرته په یاد رازم که هېر دې کړمه دا مهال مونږ راورسېدو درګي چینې ته دلته هم ګاډی سروس ته ودرو ګاډی به سروس کو او بیا ځو په بره باندې خو بهی داسې خبره ده که نه چې ډېره موده پس د دې علاقې ته رالم مخکې دلته سیلاب راغلی و دلته چې کومې هوټلې وې او کوم ښکلا وه که نه هغه یې ټوله ختمه کړې دي دا وینئ هغه ټولې هوټلې هر څه یې وړي دي دا وینئ هر ګاډی سروس شو له خیره سره بالکل صفا شو اوس داسې کار کوو نه چې ځو مخې ته ګورو چې کوم ځای پورې به ځو تاسو ته به د بونیر ښکلاګانې ښایو چېرته ځای ما دې په خوب کې یو داسې راشي د شپې مې ویښ کړي تر سهار مې جړوینه جدایي راغله او لارې دوه خیر السلام علیکم السلام علیکم سلام وکړه سلام وکړه السلام علیکم السلام علیکم بیټ راوچت که شابوس کرکټ کو ها میچ کو چیلنج میچ کو ها ان شاء الله تعالی چیلنج میچ کو ټیک تر راځي زمونږ بونیر چې دی کنه نو بس ټول ښکلا هر طرف ته ښکلې شینکې ښکلې غرونه نن مونږ چې غرزو طرف ته راوتي وو او بله خبره څنګه چې علاقه ښکلې ده که نه څنګه چې علاقه ښکلې ده که نه داسې خلک هم ښکلې ده زړه نه صفا ښکلی میلمه دوست لکه مړه زه تاسو څه ووایم دومره میلمه دوست خلک دی که نه چې په کوم ځای داسې ماشومان وو که نه زور لکه کوږ شو دومره ښکلې خوشحاله شو ډېر زیات خوند کېږي د خلکو د مینه نو الله دې هم دغه شان ساتي عمر الله امین رمیزه په غرونو کې دوم خلک پیژني وګوره مونږ شهیدي سر ته راورسېدو او اوس چې دی که نه شهیدي سر نه راواختېدو دې پله مطلب دې نورو غرونو طرف ته ځو هلته لکه واوره کمه وه که نه واوره نه وه واوره اوبه شوې ده نو بس روان یو مخې ته او تاسو ته دا ښکلي ځایونه ښایو تاسو مې انجوی کوئ مونږ به مې انجوی کوو او آخر کار دا وینئ واورو ته هم راورسېدې دا واورې دي او دا وینئ په دې د دې ځای نه پاپله باندې ضلع شانګله شروع کېږي او ضلع بونیر ختم شو دا وینئ
دا اوس د شانګلې علاقې ته مونږ داخل شو ضلع شانګلې ته ډسټرکټ شانګله ماشاءالله ښایسته واورې پرتې دي ملک تک سپین دی ماشاءالله زمونږ پښتون وطن چې دی که نه نو هر طرف ته بس ښایست دی او ښایست دی دا اوس مونږ شانګلې ته راوختې دو او دا وینه د شانګلې ښایستونه څومره خوند کې اوس داسې کیسه ده که نه چې دلته ودرېدو او نه یې موږ که نه چې وختي دا پلی بټن راغستی هغه م لا انباکس کړی نه دی نو راځه دلته هغه انباکس کړو ما ورته ویل صحیح ده دلته رڼا هم ده دا ځای هم ښایسته دی او بیا پته نه لګي وروستو یا تیاره شي او پته نه لګي موږ کوم ځای پورې ځو که نه تاسو ته به کوم ځایونه ښایو نو دا انباکس کړو راځئ کاغذ کته ورته ودرېږي دای په لیکلي نعیم او رمیز ولاګو پر پاسینګ 100k سبسکرایبر 1 लाख سبسکرایبر نو ډیر زیات ایزه په ښکارا ماغه دی ماشاءالله ډیر زیات حد دی یار دا غره او تاسو چې خپل رور سره کوم مینه نه کنه او دا مینه دغه شانتي برقراري نو ان شاء الله ډیر زر به داسې یو بټن په دې چینل باندې راشي الله دې وکړي چې ډیر زر راشي دعا وکړو او که چا سبسکرایب نه کړي سبسکرایب وکړي چې ډیر زر تر زر راورسي نو بھائی اوس داسې خبره ده چې موږ خپل سفر دوباره سٹارټ کو دوباره روان شو او په مخ کې بزو تاسو ته وایي तुम्हारे शहर में और मेरे पहाड़ में जानते हो क्या फर्क है यहाँ परिंदे पिंजरे में नहीं आजाद हैं ګیر چاپیره دنګ شنه غرونه او د دې غرونو په سر باندې واوري او بیا ساده ښکلي او ښایسته پښتانه دا ټول صفتونه چې دي که نه دا په ضلع شانګله کې دي بھائی مونږ دا مهال په ضلع شانګله کې روان یو ګیر چاپیره کلو نومونه همال نه راځي چې څه ځایونه دي اوس هلته یو بورډ تېر شو په هغې باندې لیکلي دي چې کولالۍ پوره نو په هغې علاقه کې روان یو او بیا په دې علاقو کې چې دی که نه نو یختنګې د شانګلې چې کوم زړه دی که نه چې کوم یادېږي یختنګې د لرې نه ورته خلک چکر وله راځي نو هغه بیا ډېر مشهور دی خو مونږ کوشش کوو چې هلته ځان ورسوو او د شانګلې د ټول نه مشهور په تېره مانې افسر افغان ټولو فیورټ زما بیا بالکل لکه دغه زما فسټ ټایم فیورټ دی نو بھائی داسې خبره ده که نه چې افسر افغان خو ډېره زیاته را شانګله ایکسپلور کړه نن به مونږ ایکسپلور کوو انشاءالله نن به مونږ خلکو ته ښایو شانګله مونږ د افسر افغان د مخه پیژنو شانګله مونږ د افسر افغان د مخه پیژنو شانګله مونږ د افسر افغان د مخه پیژنو او مونږ به صرف یختنګي ته اوبه ورل راتلو بھائی ګډ وډ شعر دی ځان له جوړ کو ډېر ځان له جوړ کو کنه شاعر خو ځای ما کنه نو بھائی شانګله چې کنه ډېر ښکلې علاقه ده زمونږ بونیر چې څنګه ښایسته دی بیا په تېره زمونږ سوات چې څنګه ښایسته دی خو بیا شانګله چې ده زما فیورټ ډیر دی دا ډیرو ها نو مطلب زمونږ پښتون وطن چې دی کنه ټول د ښایستونو ډک دی د هر ځای خپل ښایست دی خپله ښکلا ده خو نن پکې مونږ تاسو ته د شانګلې ښکلا وښیو السلام علیکم بھائی څنګه چل دی خیر رمیز والا یې که نه او جی السلام علیکم نثار شي زموږ السلام علیکم خیر څنګه رمیز خیر دی شانګلې ته شانګله ولې وایي تاسو ته پته شته شانګلې ته شانګله ولې وایي تاسو ته پته شته دا ولې یاره اگر رمیزا خیر برابر شاته خو به ګاډي نه شي کته شاید نشته السلام علیکم رو می څنګه کړل برابر یې خیر دی چې تاسو خیر برابر یې الله مو قدر راځي مهرباني راځي کنه خیر جی دا کته تاسو ویلې خوښونه وځي وام کنه ماشاءالله دې ځای خلک ته ولیدو دا چې مونږ هر ځای ته ځو کنه ډېر زبردست خلک دی مهمان نوازه دینداره نیک عمله ډېر ښه خلک دی ماشاءالله او زمونږ اتفاق ولې نشته یار زمونږ د پښتنو چې اتفاق وی کنه د دنیا یو قوم مونږ ته نشو رارسېدلی یو چا هم زموږ سره مقابله نشو کولی صرف زمونږ اتفاق وی او هغه کهاوت هم دی که نه وي د پښتانه هغې څلور پښتانه په هغه ځای کې په اتفاقي کله چې د پنځم پښتون جنازه اخیستې وایي بس الله دې وکړي
الله دې په پښتنو باندې خپل رحم وکړي. पहाड़ों की दुनिया में आकर इन ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को देखकर आपके दिल को राहत मिलती होगी ना. इनको देखकर आपका उछलने का मन करता होगा ना और अपने सारे गम भूल जाते होंगे ना. نو آخرکار د اوږد سفر نه وروسته مونږ هغه مقام ته ورسېدو کوم چې تاسو ته ما یاد و چې د شنګلې زړه دی او په هغې باندې مطلب شنګله یادېږي که نه یختنګې هغه ځای ته ورسېدو ګیر چاپېره تکه سپینه واوره پرته ده او بس صرف روډ پکې ښکاري ډېر زیات خوندناک ځای دی خو به یې خبره دا ده که نه چې مونږ ډېر زیات لیټ راورسېدو تقریبا ماښام دی په 5 بجې دي نو ویډیو خو مزه ونه کړي خو آخرکار مونږ ځای ته ځان راورسېدو تاسو ته به وښیو. पता है ऐसा क्यों है क्योंकि खुदा ने इन वादियों में इन पर्वतों में जा बजा अपनी मुसव्विरी के रंग बिखेर रखे. څنګه چې تاسو ته مو وی کنه چې مونږ ډېر لیټ راورسېدو نو دا وینئ به مکمل تیاره خوره شوې ده نو د دې ځای مزه ورکه ده مونږ به صرف مزه واخلو او تاسو ته نه شو خو ځکه چې تیاره ده دا وینئ. او سپوږمۍ په ما د احسان نشته سپوږمۍ په ما د احسان نشته زه د دیوال په سوري تلم ښکاره دې کړم او ګونګی شوې ولې بره سپوږمۍ ده که نه او د منیر بودیرې هغه شعر دی که نه وایي چې رڼا سپوږمۍ هم کوي خو مړه نور زنده‌باد نو بای داسې خبره ده که نه چې نور نشته هر څه ګډوډ دي مونږ شپې له رالو یاره. نو اوس داسې خبره ده که نه چې بس مکمل تیاره شوه او اوس مونږ واپسي وکړه او خپل کور طرف ته روان شو. او زمونږ نننی ولاګ په دې ځای باندې پای ته ورسېدو امید دی که دا ولاګ مو خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور کړئ او د روان ولاګ پورې مالي اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.